ناظرین زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو خطرېږي. ورن سپریم کورټ یو فیصله کړله او دا فیصله چې کومه ده د کمره عدالت نمبر 1 نه دا فیصله شو ده. دا فیصله چې کومه ده دا د پاکستان تحریک انصاف عدمي موجودګۍ په کې شو ده، د عمران خان صاحب په عدمي موجودګۍ کې، د وکلا په عدمي موجودګۍ کې دا فیصله شو. دا پر پاکستان په تاریخ کې یو یونیک فیصله وي، ځکه چې کمی پوری چې دوانه سایډ والا کسان موجود نه وي نو تر هغې پورې داسې فیصله نشي راتلی. خو دا واحد فیصله د پاکستان په تاریخ کې راغله چې نه د پی ټی آی څوک موجود وو، نه د هغې وکیلان موجود وو، خو دا فیصله راغله. په دې وخت کې یو خاتون وکیله چې کومه وه هغې دننه د تلو کوشش کړی و او هغوی د دوی د سوالونو جوابونو ورکولو هم کوشش کړی، خو هغوی دا کومه خبرې یا نه هغه ته دننه د تلو هم اجازت نه ورکړی او د هغوی خبرې هم نه وي اورېدلی چې هغې کومه جوابات ورکول. دا وکیله چې وه خاتون کومه دا مشال یوسفزۍ صاحبه وه. بیا د هغې نه بعد د پی ټی آی چې کومه لیډرشپ دی هغه په منظریام ته راغی او دا لیډرشپ چې کومه دی دا د اډیاله جیل مخې ته منظریام کې ته راغلی و. او تاسو په علم کې هم دا چې اډیاله جیل کې ډېر زیات رش دی او رش د څه وجې نه دی چې عمران خان صاحب هم په اډیاله جیل کې موجود دی، پرویز الهي صاحب هم په اډیاله جیل کې موجود دی او د دوی نور چې کومه زنانه او سړي چې کومه سیاسي دي د پی ټی آی هغه هم په دغه جیل کې موجود دي. تاسو د دې خبرې نه اندازه لګولی شئ چې دلته به څومره رش وي. بیا د پی ټی آی چیرمین برسټر ګوهر رحمان صاحب، شعیب شاهین صاحب او علیمه خان او نور داسې رهنماګان چې د هغوی سره وو نو هغوی دلته یو پریس کانفرنس کړی دی. دا پریس کانفرنس به موږ ستاسو مخې ته ږدو. موږ کوشش کولو چې تاسو ته دا په ویډیو کې چې هغوی کومه خبرې کړي هغه ستاسو مخې ته کېدو، خو هغه ممکنه ځکه نه ده چې د کاپي رایټ مسله وي نو موږ ستاسو مخې ته به صرف د هغوی چې کومه جوابونه دي نو هغه به ږدو. نو اول د پی ټی آی چیرمین ګوهر رحمان صاحب طرف ته برسټر ګوهر رحمان صاحب ته هغوی ویلي دي چې پی ټی آی کله هم د الیکشن نه بایکاټ نشي کولی. یعنې هغوی ویلي چې پی ټی آی دا کله هم دا خواهش نه ده چې هغه د الیکشن نه بایکاټ وکړي. هغوی زموږ کوشش دا دی چې زموږ ته چې کومه سمبل میلاو شوی دی د بیډ چې په هغې باندې موږ خپل الیکشن وکړو او چې موږ به کوشش کوو چې فری اینډ فیر الیکشن وشي. هغوی ویل چې دا زموږ هم خواهش و چې موږ په الیکشن کې پارټیسپیټ وکړو، خو زموږ سره سره چې څومره د پی ټی آی خوښوي یا د پی ټی آی ورکرز دي د هغوی هم دا خواهش و چې موږ په الیکشن کې پارټیسپیټ وکړو. هغې بیا و چې 2000 کسان یعنې 2066 2000 یا 2066 کسان داسې دي وي چې هغه د پوره 25 کروړه عوامو ریپرزنټیشن وي، یعنې هغه پارلیمنټ ته ځي او هغه هلته د هغې ریپرزنټیشن کوي. هغې بیا مزید دا هم ویلي چې دا د عوام حق دی چې هغه کومه پارټي دغه ته ورسوي، پارلیمنت هاوس ته ورسوي، دا د هغوی مرضي ده. هغوی ویل چې موږ کله هم دا نه دي غوښتل چې موږ جمهوریت چې کومه دی دا ډیریل کړو، یعنې جمهوریت چې کومه دی دا ختم کړو او شخصي حکومت راشي یا چې کومه پوجي حکومت هغه راشي. هغه دا کله هم زموږ خواهش نه و. هغه ویل چې کله هم موږ دا نه دي ویل چې سپریم کورټ نه موږ ته انصاف په نظر نه راځي، کله هم موږ د سپریم کورټ په یو جج باندې ګوته نه ده چوته کړې چې دی زموږ سره ظلم کړی دی. هغه چې تقریبا په عمران خان صاحب باندې 180 کیسونه شوي، موږ ته د هغې نقصان دا وشو چې زموږ کومه کیسونه نو هغه روزانه په حساب باندې هغه نه اورېدلی شوي، یعنې اورېدلی شوي او زموږ خلاف چې کومه کیسونه نو هغه به د روزانه په حساب سره اورېدلی کېدل. د هغې موږ ته نقصان دا وشو چې زموږ خبره مخکې رانله او زموږ خلاف چې کومه کیسونه نو هغه زر وشول. بیا هغې ویل چې د جمهوریت د ډیریل کولو کوشش دپاره چې دا جمهوریت د ډیریل نشي د هغې لپاره موږ کورټ ته هم تللي او موږ دا غوښتل چې دا جمهوریت چې کومه دی دا دې بچ کړی شي. بیا چې هغې نه مزید نور سوالونه وشو د هغې په جواب کې هغه ویل چې سپریم کورټ وینا وه چې موږ خو اډر نه کوو، موږ خو صرف فیسیلیټیټر یو او دا وایي دا سپریم کورټ ډېر ښه قدم اخیستی دی چې 8 تاریخ یې د الیکشن لپاره ورکړی دی او په 8 تاریخ باندې به څه کېږي الیکشن کېږي. بیا مخکې هغوی ویلي دي
چې ان شاء الله دا کوم حکم چې سپریم کورټ ورکړی دی چې په 8 تاریخ به الیکشن کیږي نو په دې باندې به ان شاء الله الیکشن کیږي. خو هغه ویل چې صرف د الیکشن مطلب دا نه دی چې صرف الیکشن دی وشي بلکې الیکشن دی صاف او شفاف وشي. بیا هغه مزید دا هم ویل چې کومه پروسس د صاف او شفاف الیکشن لپاره وی چې دا هغه پروسس نه دی مونږه تیر کړی شو دا غیر بعد دی دا الیکشن وشي. هغه واجب دا بسنګ الیکشن وی چې مونږ ته نه د ورکر کنونشن اجازه راکړي نه مونږ ته د جلسې اجازه راکړي نه مونږ ته د کارنر میټینګ اجازه راکړي. بیا هم مونږ وایو چې دا ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बविंदा बसंगा ट्रांसपेरेंट केदल शी बिया ची आगे ना कर इमरान खान साहब पे हवाले सर तपोसो चे इमरान खान साहब संग नागवल इमरान खान साहब मोराल चे कमरे दा डेर ज्यादा उच्चत दे और डेर ज्यादा स्ट्रांग दे और इमरान खान साहब चे कमरे दा पे इस शिबानी हम कंप्रोमाइज न कई बिया आगे दे सुप्रीम कोर्ट द डिसीजन पे हवाले सर वेल चे द पीटीआई यो मौक़िफ़ दे और द पीटीआई दा मौक़िफ़ चे कमरे दा सिर्फ तरवस न दे दा डेर वक्त न दे और दा हम वेल चे अप्रैल की मंगा यो पिटीशन दायर करा वो دا زمونږ یو اصلي موقف و چې فری اینڈ فیر الیکشن دی وشي نه صاف او شفاف الیکشن دی وشي. هغه بیا مزید دا هم چې دا مونږ هم ویل چې د حکومت ډي آر اوز او آر اوز چې کوم دي دا د الیکشن کې شامل نه کړل شي بلکې د جوډیشري نه دی ډي آر اوز او آر اوز افسران واخیستل شي ځکه چې الیکشن فری اینڈ فیر وشي. بیا هغه مزید ویل چې زمونږ خپل دوه حکومتونه چې کوم دي هغه هم قربان کړل او دا د سم او درې پیری هغه چې موږ سپریم کورټ ته هم لاړو او و پیری چې کوم نه موږ په های کورټ کې دا پټیشنر هم دایر کړل چې خالص انصاف او شفاف الیکشن دی وکړای شي. چې کله موږ هم دا کوشش نه کړ چې الیکشن دی د یوې ورځې لپاره ډیلی شي څنګه چې په هغه باندې د نون لیگ د طرف نه الزام لګېدل د خپل الزام ختمول لپاره هغه چې موږ کله هم دا خواهش نه کړ چې الیکشن دی سو شي د یوې ورځې لپاره دی لیټ کړی شي. زموږ دا هم مطالبه ده چې او الیکشن کمیشن نه چې د ګورنمنت ډي آر اوز آر اوز دی وانه خستل شي بلکې دا ریټرنینګ افسران چې کوم دي دا د جوډیشن واخستل شي او دا خبره دې موږ ته هم انشور کړی شي چې دا الیکشن چې کوم دا به صاف او شفاف وي. بیا هغه ویل چې سپریم کورټ په دې کې انټروین کولای هم چې سپریم کورټ په دې کې په خپل باندې هم انټروین کولای شي چې صاف او شفاف الیکشن وکړي. بیا هغه چې موږ هیومن رائټس ته هم ډېر داسې پټیشن دایر کړلی چې زموږ یو ورکر نسی د هغې پسې بیا بل په هغې پسې بل او په هغې پسې بیا بل تیاري نه وای چې دا سلسله دې هم ختمه کړلی شي. بیا د هغې نه پس راځو د عمران خان صاحب د خور علیمه خان طرف ته د هغې نه هم ډېر زیات سوالونه وکړل شو د هغې په هغې څه جوابونه ورکړل په هغې کې یو څو سوالونو جوابونه داسې وو چې هغې ویلي چې څومره خواتین چې دي یعنې څومره ښځې چې په جیلونو کې دي او په څومره خلکو باندې چې ظلم کیږي وایي که سپریم کورټ چاته لږ شانته وخت راوباسي او د دوی دا خبرې واوري د دوی دا وینا واوري وایي دا به ډېره زیاته ښه وي. او بیا مزید هغې وویل چې په کومه شیزونو باندې خبرو کولو خبره مونږ کوو خو چې د هغې مونږ ته اجازت نشته د هغې څه فایده نشته چې په هغې باندې تاسو زمانه سوال وکړئ او جواب زه تاسو ته درکړم. د هغې نه بعد بیا راځو شعیب شاهین صاحب چې کومه دی هغې ډېر اوږدې خبرې کړلي او ډېر زیات په غصه باندې مو الفاظو نه هم پته لګېده په مخ باندې د مخ د اثار یې داسې ښکاره کېده چې څونه زیات په غصه باندې دی. هغه چې زمونږ صرف دا مطالبه نه وه چې ډي آر اوز او آر اوز چې کوم دي دا د حکومت نه واخیستلی شي بلکې زمونږ دا مطالبه وه چې ډي آر اوز او آر اوز چې کوم دي دا د جوډیشري نه واخیستلی شي. وایي دا چې کوم دی دا هم په سپریم کورټ کې دی یو جوټه یعنې یو دروغ ویلی دي چې جوډیشري د دې خبرې نه انکار کړی دی. هغه چې جوډیشري کله هم د دې نه انکار نه دی کړی چې هغه به ډي آر اوز او آر اوز چې نه ورکوي. هغې ویلي چې سپریم کورټ چې کوم دی په اګست کې دا وینا کړې چې تاسو راشئ زموږ سره او موږ ته شیډول راوړئ د هغې نه بعد به موږ تاسو ته کسان درکو. هغې چې دویمه خبره دا دروغ دوی په سپریم کورټ کې ویله چې کومه زاړه ډیسیز دي هغه موجود دي یعنې ډیسیز چې کومه دي هغه نه دي بدل کړی شوي. هغه ویلی که موږ چېرته د اسلام آباد د ډیسي حوالې سره خبرې وکړو نو آی جي اسلام آباد چې کومه دی ډېر پیرې د هغې خلاف چې کومه دی درخواست ورکړی چې دا دې بدل کړی شي خو هغه نه دی بدل کړی شوی. نو وایي دا معیار دی د څه شي زموږ د صاف او شفاف الیکشن چې دا به څنګه صاف او شفاف الیکشن وکړي ځکه چې د هغه خلاف وو آی جي صاحب چې کومه دی څو پیرې خط چې کومه دی هغه لیکلی دی چې دا دې ختم کړی شي. یا مزید هغې ویل چې فری اینډ فیر الیکشن باندې به دا ډېر غټ سوالات که ډي آر اوز او آر اوز چې کومه دی دا د حکومت کسان واخیستلی شو. بیا مزید چې د هغې نه بل یو سوال وشو نو په هغې په جواب کې هغوی ویلي چې سوپر لاډلی چې کومه دی یعنې نواز شریف صاحب چې کومه دی هغه په موږ باندې مسلط کړی دی او وایي چې په کومه انداز د ده دا مقدمات ختم کړل دي
وایي دا یو اشتهاري مجرم و او دته چې څنګه پروتوکول ورکړی دا ډېر د حیران کن خبر دی وایي چې په کومه انداز سره جسټس فاروق صاحب چې کوم دی هغه ته ریلیف ورکوي وایي په 11 مهینو نه یعنې 11 میاشتو نه بعد د هغوی کیس چې کوم دی دا واپس واخیستو وایي دا چې کوم دی وایي دوی دا دروغ تاسو پرېږدئ او وایي د یو خبرې ته تاسو غوږ کېږدئ چې دوی سخت قسمه دروغ وایي هغه وایي چې موږ کله ویلي چې موږ الیکشن نه کوو او موږ کله ویلي چې پری اینډ فیر الیکشن دی ونه کړی شي وایي یو اشتهاري ملزم چې کومه دی هغه ته داسې پروتوکول ورکولی کېږي او وایي یو معمولي غونډه کې پریزنر چې کومه دی عمران خان صاحب چې کومه دی د هغه چې کومه کور کمیټۍ ترجمان دی وایي په هغې باندې په الکترانیک میډیا کې هم پابندي ده چې د هغوی نوم دې په الکترانیک میډیا کې واخیستلی شي د هغې نه مخکې بیا هغوی دا وویلې چې الیکشن کمیشن چې دا کومه فیصله ورکړله وه چې دې موږ ته بالکل هېڅ قسمه علم نه و دوی موږ ته نوټس هم نه و راکړی موږ ته ماښام کې پته ولګېده چې چیف جسټس او پاکستان او سپریم کورټ چې کومه دی او چیف الیکشن کمیشن چې کومه دی دوی په منځ کې یو ملاقات دی وایي ماښام نه بعد دا پته ولګېده چې دوی دا فیصله ورکړله او عدالت چې کومه دی دا کلاو شوی دی او د دې فیصلې جواب راغلی وایي دا د الیکشن کمیشن د جانبدارۍ یو ښکاره ثبوت دی بیا هغې نه چې مزید کوم سوالات وشو نو په هغې کې هغې وویلې چې کله بیډروم ته سیاست ورسېد نو دا چې کومه دی ډېر زیات نقصان ورسولو او خلک یې بهر مخ ښکاره کېدو ته هم پرې نه ښودو او وایي پوره انتظامیه چې کومه ده زموږ دا اوچته کړی شوې ده او د هغې باوجوده هم موږ ویل چې 8 اکتوبر باندې د الیکشن وشي 8 اکتوبر باندې الیکشن ونه شو بیا 9 ورځو یعنې د لسکم سل ورځو چې کومه واده شوه هغه هم پوره نه شوه بیا هغه وایي چې دا کومه پټیشن چې اوس راغلی دی یعنې 8 فروری دا تاریخ چې کوم راغلی دا وایي هم وایي زمونږ په پټیشن باندې راغلی دی ځکه چې مونږ په عدالت کې دا کې پټیشن دایر کړی و چې الیکشن دی وکړی شي نو وایي دا زموږ په دغه باندې راغلی دی د هغې نه بعد چې بیا پرون تاسو ته پته چې بلوچستان کې کومه میټینګ و یا یعنې کارنر چې کومه میټینګ ورته ویلی شي یا تاسو ته جلسه ویلی شي چې څرنګه نوم تاسو ورکوئ د هغې لپاره دوی تللي نو هغه چې زه کله کوټې ته ورسېدم د کوټې ایرپورټ ته زه ورسېدم نو ټوټل ایډمنسټریشن هلته راورسېد او د هغوی په لاس کې 3 MPO آرډر موجود و او هغې ما ته ویل چې ستا سره صرف 2 آپشن دی چې یا خو به ته ګرفتار کړی شي یا ته واپس لاړ شه نو هغې وویل چې مخامخ څه وکیلان موجود و نو ما ورته ویل چې صرف د دوی سره ما یو منټ دپاره میلاو کړئ د هغې نه پس چې تاسو څه وایئ هغه به وکړه شي خو هغه ویل چې هغې سره هم زه میلاو نه کړم لاول د هغې دا کوشش و چې ما کراچۍ ته واپس ولېږي خو بیا هغوی خپله اراده بدله کړه او زه لاهور ته بای فورس چې کومه دی ډیپورټ کړم او د لاهور نه بیا زه په ګاډي کې دلته راورسېدم نو دا موجوده حالات دي چې کومه پولیټیکل سچویشن دی پاکستان کې ما کوشش وکړو چې تاسو مخ ته مې هغه کېښودو مزید کوشش کوم چې نیکسټ ویډیو کې تاسو ته نور معلومات کړم د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان